دا ستره غونډه په لغمان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له لوري د هغو مجاهدینو د فراغت په ویاړ جوړه شوې وه چې د اداري مدیریت په برخه کې له 2 کلنو زده کړو فارغ شول. تقریبا په ټول لغمان کې 1940 کسان د 12 او د 14 صنفونو څخه فارغېږي چې دوی د اداري او د مدیریت په څانګه کې 2 کلنه زده کړې وکولې. د نظریاتي درسونو سره عملي درسونه یې مو ویلې او دوی ته هغه ټول اداري کارونه چې د مدیریت سره تړاو لري، د یو ادارې سره تړاو لري، د ټولو مجاهدینو ته وښودلی شول، عملاً هم ورته وښودلی شول او نن د هغوی د فراغت غونډه ده. د لغمان والي د غونډې ته د خبرو پر مهال له فارغو مجاهدینو وغوښتل چې له خپلو زده کړو دې په بېلابېلو ولایتونو کې د ولس د خدمت لپاره ګټه واخلي. د تاسو نه هیله ده چې دغه کوم تاسې څه زده کړي دا به د خپل ولس ته که هغه په لغمان کې تاسې مسؤلیت وي یا په نورو ولایاتو کې د تاسې مسؤلیت وي، په کومه اداره کې چې تاسې وي نو دا به په عمل کې راولئ او خپل ولسونو ته به کارونه کوئ. بل لور ته له مسلکي زده کړو فارغو مجاهدینو خوښي څرګنده کړه چې د جهاد پر مهال نیمګړې پاتې زده کړې یې بشپړې شوې. ډېر خوشحاله یو د خپلو مشرانو څخه چې موږ د داسې برنامې برابروي. انشاءالله تعالی کلک عزمونه لرو څنګه چې موږ دغه 14 په ښه شان سره مخ ته ویوړو او کامیاب شو. پکې داسې اراده لرو چې انشاءالله لیسانس هم وکړو په دې برخه کې، انشاءالله ماسټري هم وکړو. او بل د مشرانو څخه مو هیله دا ده چې موږ ته فرصتونه برابر کړي، موږ ته ترتیبونه برابر کړي تر څو زموږ دا کم زده کړې چې دي چې دا نیمګړې پاتې نه شي، چې نور مخ ته راشو پرمختګ پکې وکړو. موږ ډېر خوشحاله یو د دې برنامې نه چې زموږ دا تعلیم نیمګړی پاتې او 14 هم خلاص کړه. اوس آینده هم د مشرانو څخه هم غوښتنه هم دا ده چې موږ ته د 14 او د ماسټرۍ هم دا ترتیب هم موږ ته برابر کړي چې دا تعلیم هم نیم پاتې نه شي او سر ته یې ورسو. د یادونې وړ ده چې په یاده غونډه کې د فارغو زده کوونکو د اولیاو ترڅنګ د لغمان د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس هم ګډون درلود.